یوه پیغله چې د پوهنتون په مرحله کې د ادبیاتو په پوهنځي کې یې زده کړه کوله. 3 خویندې یې نورې هم لرلې چې هغوی هم په زده کړو بوختې وې. پلار یې یو محلي دوکاندار و. دغې نجلۍ په پوهنتون کې په نورو نجونو او ملګرو کې په ښه خوی او ادب سره شهرت درلودی. په خپلو درسونو کې به یې زیات کوشش کاوه. هر چا به د هغې په پوهې او استعداد راښه کوله. نوموړې پیغله خپله کیسه داسې بیانوي. یوه ورځ له پوهنتون څخه ووتلم. ناڅاپه له یو ځوان سره مخ سوم. هغه ما ته داسې کتل تا به ویل چې ما پیژنې، خو هیڅ خیال مې پرې رانه وړ. همداسې ورڅخه تېره سوم. هغه راپسې غلی غلی شاته را روان سو او له ما سره په ټیټ اواز خبرې کوي او وایي: ای د حسن شاپیري، زه غواړم له تا سره واده وکړم. له ډېرې مودې راهیسې ستا ښکلا لیونی کړی یم. ای له جنته راتښتېدلې هورې، که تا ما ته د مینې لاس رانه کړ نو زه به ځان ووژنم. ما په ډېره چلاکۍ سره له هغه لاره چپه کړه. ټول بدن مې خوله خوله و، ځکه تر دې دمه زه له داسې موقف سره نه وم مخامخ سوی. په بله ورځ چې کله له پوهنتون نه راووتلم، بیا همدغه د دروازې په وړاندې منتظر ولاړ دی او مسکی مسکی کېږي. بیا یې په ما پسې څو ګامه لاره ووهله او خپلې زړې اوتې بوتې یې راته تکرار کړې. او دغه لړۍ تر دې حده ورسېده چې یو لیک یې زموږ د کور د دروازې مخې ته وغورځاوه. د دغه لیک پر اخیستلو کې زړه نازړه وم، خو اخر مې لیک راواخیستی او په لوستلو مې پیل وکړ. ټول یې د مینې او محبت خبرې کړې وې. لیک مې ټوټه ټوټه کړ. څو ساعته وروسته د ټلیفون زنګ راغلی. ټلیفون مې چې اوچت کړ، ګورم چې هماغه ځوان راته په نرمه لهجه خبرې شروع کړې. د حسن مېرمنې، لیک دې ولوسته که نه؟ ما ورته وویل: که انسان نه سوې نو خپله کورنۍ به در باندې خبره کړم. الله دې تباه او برباد کړه. 1 ساعت وروسته یې بیا ټلیفون وکړ او ویې ویل چې له ما سره واده وکړه. زه به ستا لپاره ماڼۍ جوړه کړم. زه به ستا ټول ارمانونه پوره کړم. زموږ کورنۍ ډېره مالداره ده او داسې نور څه. په دې خبرو سره زما زړه هم نرم سو. ما هم ورسره په ټلیفون کې خبرې تبادله کړې. ما به هر وخت د ټلیفون انتظار کاوه او هره ورځ به مې د پوهنځي نه د راتلو پر وخت د څارنه کوله. یوه ورځ له پوهنتون څخه راووتلم. ناڅاپه زما په وړاندې همدی ولاړ و. نو له خوشحالۍ نه بیخي والوتم او بې له ځنډه له هغه سره په موټر کې وختلم او د ښار په چکر راووتلو. زه په ځان پوهېدم چې په غلطه روانه یم، خو ما ځان نسو خلاصولی، ځکه زما په دماغو کې هم دې ځوان قبضه کړې وه. هو، دی ما رښتینې بلی. په ځانګړې توګه کله به یې چې ما ته وویل ته زما یوازینۍ ښځه یې. ده به ویله چې ای د جنت هورې، ته زما امیره یې او زه به ستا په ویاړ کې نیکمرغه ژوند کوم. ما به چې کله دا خبرې واورېدې نو په خیال کې به داسې والوتم چې حد او اندازه یې نه لرله. یوه ورځ، ای افسوس چې څومره توره ورځ وه، داسې چې زما ژوند یې ونړاوه او زما د راتلونکي په اړه یې پرېکړه وکړه او زه یې د ټولو خلکو په وړاندې وشرمولم. یوه ورځ په عادي توګه ورسره د ښار په چکر ووتلم. ناڅاپه یې په یو رسټورانټ کې د یوې پرشکړې خونې لوري ته راکش کړم. خونې ته ننوتلو، یو بل ته مخامخ سره کښېناستو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا حدیث مې هیر و چې فرمایلي یې دي: هیڅ یو سړی به له یوې پردۍ ښځې سره نه ګوښه کېږي مګر دا چې یو به یې شیطان وي. هو، شیطان زما زړه د دې ځوان په خبرو سره د هغه لپاره مستعمره کړی و. په خونه کې 2 په 2 یو بل ته مخامخ خوله په خوله کښېناستو. د ما ته کتل او ما هغه ته. بیا د جهنم د عذابه یوې پردې سره راونغښتلو او نوره په ځان پوهه نه سوم مګر داسې چې خپل عزت او پات مې له لاسه ورکړ او د هغه څه په نسبت چې زه یې واکمنه وم بې واکه سوم. لکه لیونۍ راپورته سوم او ومې ویل دا په ما څه وسو؟ هغه وویل مه ویرېږه، ته خو زما ښځه یې. ما ورته وویل زه څنګه ستا ښځه یم؟ تا خو له ما سره واده هم نه دی کړی. راته ویې ویل ډېر ژر به له تا سره واده وکړم. کور ته لاړم، له پښو مې ساه ختلې وه.
د اور په لمبو سوځېدم او دا به مې ویل چې ای الهي دا په ما څه وسول، آیا زه لیونی سوی وم؟ دنیا راته په سترګو کې تورتم ښکارېده. ټوله شپه مې دومره وژړل چې نږدې و زړه مې پړ چاودېدلی وای. د پوهنتون زده کړې مې پرېښودې. زما له کورنۍ څخه هیڅوک بریالي نه سول تر څو چې زما د دې ځپلي حال په نسبت څه معلومات ترلاسه کړي. لیکن ما خپل امیدونه او هیلې له همغې یوې ژمنې سره تړلې وې کومه چې ده له ما سره د واده کولو په باب ماته کړې وه. شپې ورځې یو بل پسې تېرې سوې، خو په ما باندې له غرونو نه هم سختې او درنې تمامېدې. حیرانه وم چې وروسته به څه پېښېږي. تر ټولو زیاته بونګوونکې او ناڅاپه پېښه چې زما ژوند یې ونړاوه هغه و چې یوه ورځ د ټلیفون زنګ راغلی او غږ یې لکه د لرې معلومېدی. راته ویې ویل غواړم تر څو له یوې مهمې خبرې نه دې خبره کړم. زه خوشحاله سوم او اټکل مې وکړ چې مهمه خبره خو همدا د واده خبره ده، نو نور به کومه وي. په ټاکلي ځای کې ورسره مخ سوم او له واره یې راته وویل د واده په باب کله هم فکر ونه کړې، زه او ته به همداسې بې قید او شرطه یو ځای ژوند کوو. له دې خبرې سره مې لاس پورته کړ او په مخ مې ورته یوه ښه څپېړه ووهله او ورته ومې ویل ما ګمان کوه چې ته به خپله غلطي اصلاح او جبران کړې، مګر تو خو ډېر بېوقوف او رذیل انسان وختې. په بیړه یې له موټره راکوزه سوم. په داسې حال کې چې له سترګو مې اوښکې روانې وې هغه راته وویل دا تحفه دې د سره واخله. په لاس کې یوه ویډیویي کیسټه نیولې وه. بیا یې راته وویل په دې به ستا ژوند ونړوم. ما وویل په دې کې څه شي دي؟ هغه وویل راسه چې درته وښیم چې په دې کې څه شي دي. کېدای شي چې ستا لپاره نوی او ناڅاپي وي. کیسټ یې سي ډي ته ور واچاوه. ما ته یې وویل اوس ورته ګوره له خیره. ګورم چې یو بشپړ کامل او روښانه تصویر د هغه څه په اړه چې زما او د دغه ترمنځ په حرامو کې تېر سوي وو ښکاره سولو. ما وویل ای رزیله دا دې څه کړي دي؟ هغه وویل دا خو پټې کیمرې دي چې زه او ته یې څارلو. دا کیسټ به زما په لاس کې ستا د ژوند د نړولو په خاطر یوه ځواکمنه وسله وي، مګر دا چې ته به زما له امر څخه سرغړونه نه کوې او ستا ژوند به زما په اشاره څرخیږي. له دې سره مې له خولې نه چغه ووتله او په ژړا مې لاس پورې کړي، ځکه چې قضیه یوازې زما قضیه نه وه بلکې په بشپړه توګه زما د کورنۍ قضیه هم وه. نتیجه یې دا سوه چې زه د همدې ځوان په اشارت او غلامۍ کې داسې راګیره سوم چې له یوه سړي نه مې بل ته او له بل نه بل ته نقلوي او پیسې راباندې راټولوي. زما کورنۍ ته تر اوسه زما په باب څه پته نه وه لګېدلې، بلکې هغوی په ما بشپړ اعتماد درلودی. د ویډیو دغه کیسټ نشر سو او بالاخره زما تره د زوی لاس ته ورغلی و. له دې سره قضیه پراخه سوه. زما او ټوله کورنۍ مې خبره سوه او دغه له شرمه ډکه کیسټ په ټول ښار کې خپور سو. زه وتښتېدم تر څو خپل ځان د خلکو نه نظره پټ وساتم. زما کورنۍ هم له شرمه له ښاره کډه وکړه. دغه ویډیو کیسټ له یوه ځوان نه بل ته او له بل ځوان نه بل ته رسېدله. ما له دغه ځوان څخه یوې او بلې خواته د هیڅ حرکت کولو ځواک نه درلودی. دغه ځوان زما په څېر د ډېرو پیغلو آینده برباده کړې وه. ما د غچ اخیستلو لپاره دغه رذیل او د اوس انسان یو ځل بیا خپلې کوټې ته راوغوښتي. هغه چې له نشې نه ړنګ بنګ کېده وخت مې غنیمت وګاڼه او په هغه چاړه چې مې مخکې له مخکې ورته تیاره کړې وه په خېټه کې مې څو پرله پسې کوي او غښتلي ګزارونه ورکړل. هغه ابلیس مې د مرګ تر کندې ورساوه، خو په نتیجه کې زه هم د تورو تمبو شاته ورسېدم چې دلته په ډېر ذلت او محرومیت کې په عجوبو ناروغۍ اخته ژوند کوم. په خپلې بدعملۍ ډېره پښیمانه یم، خو اوس ماته هیڅ ګټه نه لري. کله چې د ویډیو کیسټ را یادوم نو داسې انګیرم چې د ویډیو کیسټ په هر ځای کې زما څارنه کوي. دغه کیسه مې د دې لپاره ولیکله چې د هرې پیغلې لپاره د درس او عبرت حیثیت ولري. قدرمنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر یوې بلې لنډې کیسې پورې د الله په امان.